اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما غیورو او محترمو مسلمانانو ورونو د دنیا په هر ګوټ کې چې تاسو ته زه ثاني مومن د خپل طرف نه په ایډوانس کې د وړوکي اختر مبارکبادي ویم. زما کشرانو ته دا درخواست دی چې تاسو په دې وړوکي اختر کې مهرباني وکړئ ون ویلنګ نه د اوور سپیټنګ نه ځکه ضرور ځان وساتئ چې ستاسو د معمولي غفلت دا ستاسو د خاندان د پاره نه په غم کې بدلیدی شي. په خپلو همسایهو باندې په خپله محله کې په خپل غریبانانو باندې نظر وغورځوئ ځکه که فرض کو ستا بچي د اختر کپړې او پیزار اچولی او د هغه د بچي هیڅ سم دی نو دغې کې موږ ګناهګار هم راځو ورسره ذمهوار هم راځو چې کومې هوایي فایرنګ تاسو د اختر په شپه باندې کوئ نو دا ستاسو فایرنګ د یو چا د پاره نه د غم سبب هم جوړېدی شي. زما هغه وروڼو ته دا خواست دی چې په خپل منځ کې مونږ او تاسو له اسلام د مینې او د محبت د اخوت درس راکوي. لہذا چې که د چا په ورورولۍ کې که د چا په رشتهدارۍ کې او که د چا په تعلق په ګاونډ کې د چا سره تعلق خراب وي نو لہذا خپل منځ کې دا خفګانونه د الله د رضا لپاره او د دې خوشحالۍ په موقع باندې د دې روژې د دې بابرکته میاشت په خاطر باندې دغه څیزونه ختم کوي. زما چې څومره سیکورټي پوسټس دي او زما چې څومره د دنیا په ګوټ ګوټ کې مسلمانان رونه دي زه هغوی ټولو ته یو ځل بیا د وړوکي اختر مبارکبادي ویم. الله دې وکړي چې دا اختر زمونږ او ستاسو دپاره نه باعث رحمت وګرځېږي. اسلام زنده باد، پاکستان پاینده.